پاتې شو خبره دا چې یاره څوک به وایي چې یاره دا کمونیسټ او سوشلیسټ او پلانې دینګړې اخوا دې خوا مونږ کمپاله یو مونږه د بده مرغه اوده ساتلی شوي یو زمونږ په دې پروګرام کې که ته وګورې که نه نو پاکستان هم چې دی نو راوتی شي د دغه جال نه کم جال کې چې دی ګیر دی نن ګوره امریکا دی ته وایي چې زما د تجارتي لارې چې کم سیس تا ته په 1.5 سل ملاویږي اب ته اخلي د سلک روټ طرف نه شهر ریشم طرف نه چې کم د روس لار دا یا دغه لار ده د دې نه چې کم شی تا ته په 10 روپۍ ملاویږي دا به ته نه هلې بدماشي ده وجه څه ده قرضدار یې انقلاب به دا سیز دا سړی راوباسي لارې شته خو بده مرغه لارو ته دوی جوړ هم نه دي نو ځکه وایم چې یاره د ایم پی پي د خطې ته هم ضرورت دی ګوره مونږه د ولس فکر پکار دی ولس ته ویل پکار دي چې یاره د دغې لارې د دې سلک روټ د لارې کم شی چې مونږ ته په 10 روپۍ میلاوېدی شي مونږه د امریکې د تجارتي د لارې هغه مجبور یو مجبوره کړی شوي یو مجبوره کیږو تېرو ورځو هم هغه د هغې هغه ټیرف ویرف دغه کیسه راغله که نه چې دا به ته په 1.5 سل اخلی نو ولس ته مونږ څه فایده ورکوو مسله بدلته کې د یاد ساتئ د غټ غټ انقلابونو بدلونونو پلانې دینګړې اخوا دې خوا نه ده د ولس ژوند ده ستا په وسایلو ستا په خاوره ستا واک ستا نظام ستا ولنې حق دا به تا روزګار طرف ته وړي دا به تا واکمنۍ ته وړي دا به تا چې خوشحالۍ ته وړي دا به تا چې دی نو مالدارۍ ته وړي نو ولس ته پکار دي پښتنو ته په خاصه توګه پکار دي چې د ایم پی پی متحده پښتونستان پارټۍ لمنه راونیسي انشاءالله چې منزل ته به رسوي که خیري هغه منزل به د خوشحالۍ وي د مالدارۍ وي او د حقیقي امن به وي که خیري